د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 د سختې ګرمۍ د اغیزو د مخنیوي لپاره د صوبې په لسو ضلعو کې 30 د هیټفیو کیمپونه جوړ کړي دي. د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ډایریکټر جنرال شافعت ترمخه په لومړي پړاو کې دغه کیمپونه په پیښور، نوخار، چارسده، خیبر، مومند، صوابۍ، سوات، ډیره اسماعیل خان، مردان او بونیر کې فعال شوي دي. د نوموړي په وینا تر اوسه په دغه کیمپونو کې د ګرمۍ له امله اغیزمنو 142 کسانو ته لومړنۍ طبي مرستې ورکړای شوي. د هغه په وینا د خلکو د خدماتو لپاره شپږ نوي طبي کارکوونکي او د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 14 ګاډي هم ګمارل شوي دي. شافعت زیاته کړې چې په دغه کیمپونو کې پاکي اوبه، او آر اس، اړین درمل او د لومړیو طبي مرستو ټولې اسانتیاوې برابر کړای شوې دي. هغه له خلکو وغوښتل چې د ورځې د سختې ګرمۍ په مهال د غیر ضروري تګ راتګ څخه ډډه وکړي، ډېرې اوبه وڅښي او د ماشومانو، سپین ږیرو او ناروغو خلکو ځانګړې پاملرنه وکړي.